الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة التوبة كي منغ ليو أو بس سورة التوبة كي منغ أتأويا نمبر آيات رسيد لي ودى الله بتوفيق سرا داغينا بعد الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. دا منافقان کسان دي چې عیب لګي په کسانو چې په خپل خوخه ورکوي د مؤمنانو نه په صدقو ورکولو کې. خبره د منافقانو روانه وه، د نږدې ایتونو کې هم ټوله تذکره د منافقانو وه. اوس الله سبحانه وتعالی د منافقانو یو بل عیب بیانوي، هغه دا چې دوی مسخرې او ټوغې کوي په هغه کسانو پورې چې په خپله خوښه صدقې ورکوي د مؤمنانو نه. والذین لا یجدون الا جهدهم، او هغه کسان چې نه مومي هغوی مګر محنت مزدوري خپله. فیسخرون منهم، نو ټوغې کوي دوی په هغې پسې، نو ټوغې کوي دوی په هغوی پسې. دا د منافقانو حال دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناست او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان کړی د چاندې. ما ووی که نه د مخکیني ایتونو سره چې دا تبوک دا غزا په داسې وخت کې راغلی وه چې په مسلمانانو باندې ډېره تنګسیا وه، نو چا به ډېر مال راوړو لکه د عثمان بن عفان په شان عبدالرحمن بن عوف، نو دوی به په هغوی پورې وخندل. المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. بعض به غریبانانو لکه ابو عقیل رضی الله عنه مزدوري وکړه او څه لږې ډېرې کجورې راغستې وې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یې راوړې. نو که مالداره به راغی ډېر مال به ورکو، نو منافقانو به وایي دا ریاکار دی. چې غریب به راغی د ابو عقیل په شان، نو دوی به وایي نو الله ته اوس د دې لږو کجورو وایي څه ضرورت دی؟ سړی څه شی ورکوي د الله دپاره، نو بیا خو ښه شی ورکړي. ټوغې به وکړي. فیسخرون منهم، نو ټوغې کوي دوی په هغوی پسې. سخیر الله منهم، ټوغې به وکړي الله په دوی پورې. وضاحت ته دې په سوره بقره کې شوي چې څنګه ټوغې به الله دوی پورې کوي په آخرت کې. ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره دردناک عذاب دی. الله پیغمبر ته خبر ورکوي اوس چې منافقان ګوره د بخښنې لایق نه دي، که ته بخښنه غواړې او که ته نه غواړې. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، بخښنه وغواړه دوی له یا یې مه غواړه، دواړه یو شان دي. ان تستغفر لهم 70 مره، که بخښنه وغواړې ته دوی له 70 پیرې. فلن یغفر الله لهم، نو هیڅ چېرې بخښنه نه کوي الله دوی ته. ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله، دا په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه. والله لا یهدي القوم الفاسقین، او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خوشحاله دي پاتې کړی شوي د جهاد نه په کېناستو خپلو د وروستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. خوشحاله دي دا منافقان او ظالمان. خوشحاله پسې دي بمقعدهم خلاف رسول الله، په دې چې دوی شاته پاتې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تبوک غزا کې راغلل که نه، بعض منافقان تلي هغه هم د وراني دپاره تلي، او دا چې کوم پاتې شوي ډېر خوشحاله و. وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، او بده ګڼي دوی دا خبره چې جهاد وکړي په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو په لاره د الله کې. وقالوا ويدوي لا تنفروا في الحر، موزي په ګرمۍ کې. دا خو ډېره ګرمي ده، دا ګرمي اوس د جهادونو وخت دی.
قل ته ورته ووایه نار جهنم اشد حرا اور د جهنم خو ډېر سخت دی په ګرمۍ کې لو کانو یفقهون که چېرې دوی پوهېدې داسې به نه ویلی که دوی ته دې خبرې پته وی که نه جهنم هغه ګرمي هغه اور هغه د دې ګرمۍ به مخکې دا ګرمي د هغه ګرمۍ به مخکې هېڅ شی نه دی یو کم اویا درجې هغه اور د دې اور نه زورور دی د دنیا د دې اور او دوی وایي ګرمي ده الله وایي د آخرت ګرمي ډېره زیاته ده فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا نو ودې خاندي دوی لږه موده او ودې جاړي ډېره موده ده دنیا لږه ده پرېږدي چې خاندي آخرت کې هغه اوږد عمر بیا د جړا دی جزاء بما كانوا یکسبون بدله ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی کول الله پیغمبر ته چې ته مدینې ته واپس شوې د تبوک د غزا نه نو کم منافقان چې تا سره نه دي شریک شوي دوی به په نورو غزواتو کې ځان سره نه بوځي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بس که راواپس کي تا لره الله یوې ډلې ته د دوی نه فاستأذنوك للخروج نو اجازت وغواړي دوی ستانه د پاره د وتلو جهاد ته فقل نو ته ورته ووایه لن تخرجوا معي ابدا هېڅ چېرې نشئ وتې تاسو ما سره هېڅکله ولن تقاتلوا معي عدوا او هېڅ چېرې جنګ به نه کوئ زما په ملګرتیا کې د دشمن سره ولې انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو راضي شوي وئ په کېناستو باندې اول پیر فقعدوا مع الخالفین نو اوس کښېنئ سره د پاتې کېدونکو نه عبدالله بن ابی بن سلول چې کله مردار شو نو زوی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی زما په پلار باندې جنازه وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمیس یې واغوستو چې دې کې خښ کړو بیا پلار زوی پرې خفه کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلجویي دپاره او دا چې عبدالله بن ابی بن سلول غټ قوم دی نو په هغوی به اثر وشي صحیح مؤمنان به شي د دې دپاره لاړ په دغه ټیم کې عمر بن خطاب راغی یا رسول الله ته په دې سړي باندې جنازه کې د دا ویلي د دا ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګور الله زه بالکل منع کړی نه یم خدای راته ویلي که ته بخانه غواړې او که نه غواړې که اویا پیر هم غواړې زه یې نه بخم الله یې نه بخي ما ته پته ده خو زه د دې دپاره کوم چې دا زوی به هم خوشحاله شي دا قوم به خوشحاله شي اثر به پرې ښه پرېوځي الله به دا ایتونه نازل کړو ولا تصل على احد منهم مات ابدا او جنازه مه کوه په هېڅ یو تن د دوی نه چې مړ شي هېڅکله ولا تقم على قبر او مه ودرېږه په قبر داغه انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دوی کفر کړی دی په الله او په رسول داغه وماتوا وهم فاسقون او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دوی نافرمانه وو که یو سړی وایي چې منافقانو سره بیا د مالونه ولې دومره ډېر دي بچي ولې دومره ډېر دي نو مخکې هم داسې روایت تېر شوی د وختني درس کې هلته ما وضاحت کړی نو هغې ته بیا واپس شي ولا تعجبك اموالهم واولادهم او په تعجب کې دې وانه چې تا لره مالونه د دوی او اولاد د دوی انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دوی ته په هغې سره په دنیا کې منافقانو غریبانو دنیا نوم عذاب دی یو سړی سهار هم د مال سوچ کوي د شپې هم سوچ کوي د مازدیګر هم سوچ کوي چې ویده کېږي هم دنیا سره چې راپاسي هم دنیا سره او مال کته او مال بر او دنیا کته دنیا بر دا یو عذاب دی که وتزهق انفسهم وهم کافرون اوزي ساګانې د دوی په داسې حال کې چې دوی کافراني وإذا أنزلت سورة أو كلت نازل كليشي أو سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسولي چي إيمان روڑي پا الله و جهادو كي پا ملگرتيا دا رسول داغ كي كلت بديسي سورة راغي چي باي که بدا مضمونو چې په الله ایمان راوړی او جهادو کې د پیغمبر په ملګرتیا کې استأذنک اولو الطول منهم نو اجازت غواړي ستانه طاقت او مال واله خلک د دوی نه ښه طاقتور دا غټ غټ پیړ پیړ شټونه به یې نیولي و رابل ویې موږ نشو تللی جهاد له او ښه ډېر مال ورسره
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين او وی دوی چې پرېږده موږ چې شو د سره د کېناستونکو نه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف خوشحاله دي دوی په دې چې پاتې شي د پاتې کېدونکو ښځو سره. څومره الله شرمولی دي ګوره، وی دوی خوشحاله دي په دې چې دوی د ښځو سره پاتې شي دا منافقان. وطبع على قلوبهم او مور والی شوی دی په زړونو د دوی فهم لا یفقهون نو دوی نه پوهېږي. ښه که دوی منافقان جهاد نه کوي که نه هېڅ خبره نه ده، دا ذمهواري الله مسلمانانو له ورکړې ده، هغوی په ښایسته طریقې سره سنبالوي. لكن الرسول والذين آمنوا معه مگر رسول او کسان چې ایمان یې راوړی د هغه سره جاهدوا باموالهم وانفسهم جهاد کوي په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو سره واولئک لهم الخیرات او دا کسان دوی دپاره خیر د دنیا او د آخرت دی. واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دي. اعد الله لهم جنات تیار کړي دي الله دوی لره جنتونه تجري من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده. اوس الله هغه منافقانو ته اشاره کوي کوم چې بانډو والا منافقانو هغوی کوم داسې منافقتو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا دپاره تلو د ټول د عذرونو دپاره څه خو دروغجنو د هغوی عذر باطلو ښه کسانو داسې عذر پیش کړو چې کیدی شي چې رښتینی وي. ښه په دې بانډچیانو کې بعض بیا داسې مو چې ښکاره منافقانو هغوی په خپلو خیمو کې ناست پاتې شو او رښتینی یا دروغجن هېڅ عذر یې پیش نه کړو. چا صحیح عذر پیش کو، چا باطل عذر پیش کو او درېیم هغه دی چې بلکل عذر پیش نه کړو، دومره تکبر یې وکړو. وجاء المعذرون من الاعراب او راغلل په دروغ عذر کوونکي د بانډو نه یا د بانډچیانو نه او راغلل په دروغ عذر کوونکي د بانډچیانو نه لیؤذن لهم د دې دپاره چې اجازت وکړی شي دوی ته. وقعد الذین کذبوا الله ورسوله او کېناستل د جهاد نه کسان چې دروغ یې ویلي والله او رسول د هغه ته. دې ظالمانو خو بلکل د عذر نم کېناستو د جهاد نم نو کم سے کم یو عذر خو د دروغو بیان که خو بیان که د سره عذر بیان نه کو. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم زر ده چې وبرسي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی د دوی نه عذاب دردناک. دا اوس صحیح معذوره کسان دي. لیس علی الضعفاء نشتی په کمزورو خلکو ولا علی المرضى او نه په مریضانو ولا علی الذین لا یجدون او نه په هغه کسانو چې نه مومي ما ينفقون هغه څه چې خرچې کي په جهاد کې حرج څه ګناه په دوی باندې اوس څه ګناه نشته. ښه کمزوری دی، بیمار دی، یا ورسره څه شتي نه چې ویې لګوي په دوی باندې اوس دغه نشتي ده څه ګناه. په یو شرط اذا نصحوا لله ورسوله کله چې خیرخواهي کوي د الله او د رسول دغه مخلصین به مسلمانانو کې به یره نه خورئ، مجاهدینو ته به غذایي مرسته رسوي. دا چې کله مجاهدین نه دوی به د هغوی د بچو د هغوی د کورنو به خیال ساتي. د دې مؤمنانو دا ذمهواري ده کوم چې شاته پاتې شي. ما علی المحسنین من سبیل نشتی په احسان کوونکو اصلاره د ملامتیا. والله غفور رحیم او الله بخونکې رحم کوونکې دی. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم او نشتی ګناه په هغه کسانو باندې چې کله راشي تا ته دې دپاره چې ته سورلی ورکړې هغوی ته. عبدالله بن المغفل المزني رضی الله عنه دی راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دغه تبوک په دې غزا کې وی یا رسول الله سورلی راکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قسم وخوړو
په الله مې د قسم وي چې زما سره څه سورلی نیسي تاسو له یې درکړم. هغوی یا رسول الله موږ جهاد له ځو موږ له راکړه او په مخ اخر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره څه نشته. نو دوی واپس شو د سترګو نه اوښکې روانې وي. الله د هغوی عذر بیان کړو چې دا خلک معذور دي، دا خو رښتینې مؤمنان دي، خو هلته تا سره سورلی نه وه تا واپس کړو نو الله دوی عذر قبول کړی. قلت تا ورته ووې لا اجد ما احملکم علیه، نه مومم هغه څه چې سواره کم تاسو په هغې باندې. تولوا نو واپس شول هغوی واعینهم تفیض من الدمع، او سترګې د هغوی بیدې د اوښکو نه، حزنا غمجنه وو الا یجدوا ما ينفقون، په دې خبره چې ونه مومو هغوی هغه شی چې خرچې کي. اصل جرم د دوی دی. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، یقینا لار د ملامتیا په هغه کسانو ده چې اجازت غواړي ستانه او هغوی مالداري. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خوشحالی په دې چې شي سره د پاتې کېدونکو ښځونه. وطبع الله على قلوبهم، او مهر والد الله په زړونو د هغوی. فهم لا يعلمون، نو دوی نه پوهېږي. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، د دروغو عذر به پیش کوي دوی تاسو ته کله چې واپس شئ تاسو دوی ته. پیغمبر کله چې ته د تبوک د غزا نه واپس شي که نه، قسمه قسم د دروغو ځنونه به د منافقانو واورې. قلت ورته ووایه لا تعتذروا، عذرونه مه بیانوئ. لن نؤمن لکم، باور نه کوو موږ په تاسو. قد نبأنا الله من اخبارکم، یقینا خبر را کړی دی موږ ته الله د خبرونو ستاسو نه. موږ ستاسو خبرې نه منو، او پر روان وخت کې بم الله او د الله پیغمبر هغوی به ستاسو د عمل ګوري. وسيرى الله عملكم ورسوله، او زر دی چې وبویني الله عملونه ستاسو او رسول د هغه. الله خو یعنې هر وخت د انسانانو عمل او پیغمبر به هم یعنې په تاسو نظر ساتي، تپوس به کوي، معلومات به کوي. ثم تردون إلى عالم الغیب والشهاده، بیا به واپس کړی شي تاسو هغه ذات ته چې پوهه دی پار پټه او ښکاره. بیا مړه شي بیا به هغه ته واپس کېږي. دا ته خو بیا هر څه معلوم دي، پټه او ښکاره وي، ځکه چې هلته منافقان د منافقت زړه کې ساتي که نه. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به کړي تاسو په هغه عملونو چې تاسو به کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، زرد چې قسمونه به خوري په الله باندې تاسو ته کله چې واپس شئ تاسو دوی ته. لتعرضوا عنهم، دې دپاره چې مخ واړوئ د دوی نه، یعنې چې معافي ورته وکړئ. دې دپاره به دوی قسمونه خوري. الله وی مخ دې واړوئ، خو په دې طریقه فاعرضوا عنهم، نو مخ واړوئ د دوی نه. انهم رجس، یقینا دوی پلیتی. اجتناب ته وکئ، نفرت وکئ، بغض ورسره وساتئ، ناپاک او خبیث خلک ته الله په دې طریقه ته مخ واړوئ. ومأواهم جهنم، او ځای د اوسېدو د دوی جهنم دی. جزاء بما كانوا یکسبون، بدله به ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی یې کوي. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسمونه به خوري دوی تاسو ته د دې دپاره چې راضي شئ تاسو د دوی نه. فإن ترضوا عنهم، نو که راضي شئ تاسو د دوی نه. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، نو یقینا الله نه راضي کېږي د قوم نافرمانه نه. الله وایي که تاسو راضي کېږي که نه راضي کېږي، خو زه خو ګورئ د دې کافرانو نه راضي کېږم. الله وایي اوس الله د بانډچیانو حال بیانوي. بانډچیانو کې لوی لوی منافقان غټ غټ کافران پکې شتي او ښه خلک پکې هم شتي. الاعراب اشد کفرا ونفاقا،
باندچیان سخت دی په کفر کې او په منافقت کې واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله او لایق دی د دې خبرې چې نه پوهیږي په هغه حدود او احکامو چې نازل کړي دی الله په رسول خپل دوی نه پوهیږي خو وجه څه ده د دوی د سخوالي په دې کفر او منافقت کې چې دوی د خارون نه لري د تعلیم نه لري د علماو نه لري د خلکو نه لري نو به ډېر سخي والله علیم حکیم والله پوه دی حکمت والده ومن الاعراب او باز د باندچیانو نه من يتخذ ما ينفق مغرما هغه څوک دي چې ګڼي هغه مال چې خرج کوي تاوان منافقان دي حال ته وګوره چې الله په لار کې څه خرج کړي نو صرف ریاکاري دپاره کوي نور ویروي غټ تاوان وشوی ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د مصیبتونو په دې انتظار کې چې کله به مؤمنانو مصیبت راځي علیهم دائرة السوء په دوی باندې دی مصیبت والله سمیع علیم علیهم دائرة السوء په دوی باندې دی مصیبت بد والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوه دی ښه خلک به کوم شي دا انصاف ته ګوره یو قوم به صرف په دې نه دی چې دا ټول بد خلک دي هر قوم کې چې کوم ښه دی هلته به ښه وی چې کوم بد دی هغه بد دي ومن الاعراب او باز د باندچیانو نه من يؤمن بالله واليوم الآخر هغه څوک دی چې ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت ويتخذ ما ينفق او ګڼي هغه څه چې خرج کوي په لار د الله کې قربات عند الله سبب د ډیرو نږدې کېدو په نزد الله وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر اګوره منافقانو چې بس خرج کوي ته به تاوان وي الله وی دې باندچیانو کې دې څه خلک کوم شتي چې الله په لار کې څه خرج کړي نو وی دام دې دپاره وکړو چې الله ته هم نږدې کړي قربات ډېر نزدېکتونه چې الله ته موږ نږدې شو دویم وصلوات الرسول او چې پیغمبر موږ ته دعاګانې وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا هم صدقه راوړه یا زکات چې خلکو له ورکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه دپاره دعا غوښته الا انها قربة لهم خبر شي یقینا دا مالونه سبب د نږدېوالي دی د دوی الله وي دم دغه شان د دې مالونه د لاسه دوی الله ته ډېر نږدې شو سيدخلهم الله في رحمته زرد چې داخل بکی دوی لره الله په خپل خاص رحمت کې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکې رحم کوونکی دی والسابقون الاولون او مخکی کیدونکي ایمان ته چې پوخاني دیږي دوی خو بیا خبره جدا ده السابقون الاولون الله وی والسابقون او مخکی کیدونکي الاولون پوخاني اسلام ته په مکه کې اول ورمخکې شوي ایمان یې راوړی من المهاجرين والأنصار د مهاجرين او د انصارنا والذين اتبعوهم بإحسان او کسان چې تابعداري کړې ده د دوی په ښایسته طریقې سره چې څوک د صحابه کرامو په لار رواني رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا دی الله د دوی نه او دوی راضي دي د هغه نه تزکیه ده د صحابه کرامو چې الله د هغوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي واعد لهم جنات او تیار کړی دی دوی لره جنت تجري تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي خالدین فيها ابدا همیشه به په هغې کې همیشه ذلك الفوز العظیم دا کامیابي د لویه ومن حولكم من الاعراب منافقون
او د هغه چا نه چې چاپېره دي ستاسو نه د بانډچیانو نه منافقان دي. ومن اهل المدینه او بعض د مدینې والو نه مردو علی النفاق خکلک دي په منافقت باندې. اوس د منافقانو په حال باندې الله رڼا چې مخکې اوچت مؤمنان ذکر شو، اوس منافقان. الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکو چې ګورې د دې مدینې نه ګیر چاپېره چې کم بانډچیان دي که نه، الله وایي په دوی کې او په مدینه والو کې، مدینه کې دننه لوی لوی منافقان پراته دي، لوی لوی منافقان، خو دومره هوښیاران دي او دا منافقت دي چې پټ ساتلی دی. لا تعلمهم چې ته نه پېژنې هغوی، تا ته پته نه لګي. نحن نعلمهم من پیجنو هغوی. الله ګوره ټول منافقان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه دي ښولي، د منافقانو نښې ورته ښولي، د بعضو منافقانو نومونه ورته ښولي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته ښولي چې 14 یا 15 منافقانو، 14 یا 15 د دې نه زیات الله نه دي ښولي، نښې ورته ښولي چې دا منافقان دي. ځکه الله دلته وایي ته یې نه پېژنې وایي. نحن نعلمهم منګه پیژنو دغه منافقان. سنعذبهم مرتين زر د چې عذاب به ورکو دوی ته 2 پیرې. ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به واپس کړی شي دوی لوی عذاب ته. دا 2 عذابه د څه شي دي؟ نو چا ویلي دي چې زنکدن په دې وخت کې سخته او بیا د قبر عذاب، 2 عذابه شو ګنه، او بیا د آخرت عذاب ته به واپس شي. او چا ویلي چې 2 عذابه په دنیا کې څه دي؟ یو د قبر عذاب د خو واضحه دی، او دویم دنیا کې د دوی د یری دا ژوند چې دغه دی که زموږ حقیقت راښکاره شو او دغه دی زموږ حقیقت راښکاره، دم عذاب دی که نو دا 2 عذاب شو په دنیا کې، او آخرت خو بیا بل عذاب دی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان دي چې اقرار یې کړی دی په خپلو ګناهونو باندې. منافقانو خبره خو دغه وه چې هغوی خو د منافقت ته لاسه پاتې شي، خو دومره ده چې اوس په دې ایت کې الله هغه مؤمنان ذکر کوي کوم چې مخلص مسلمانانو د سستۍ د لاسه د تبوک د غزا نه پاتې شي. 11-12 کسانو ده چې دوی د سستۍ د لاسه د تبوک د غزا نه پاتې شوي دي. الله وی بله ډله هغه ده چې اقرار یې کړی د خپلو ګناهونو، دوی د دروغو زړونه نه جوړوي، دا مسلمانان دي. اقرار یې وکړو ښه صفا وی جي موږ نه ګناه شوې ده. خلطوا عملا صالحا یو ځای کړی دی نیک عمل، و آخر سیئا او نور بد عمل. ښه عمل او بد عمل هغې یو بل سره ګډوډ کړی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا وایي چې دا 10 کسانو او بعضې کم او زیات ذکر کوي، 7 کسانو په دې کې دا فیصله کړې وه په دې 10 کې چې د مسجد نبوي په دې ستنو پورې به موږ ځان وتړو تر دې چې الله خپل نبي ته امر وکړي هغه به زموږ لاسونه کوله وکړي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ولیدو او دوی ورته خپل حال بیان کړو، نو الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو. پاتې 3 کسان دي چې د هغوی قصه را روانه ده، په دې 7 کې 3 کسان پاتې شو. ښه د هغه دي چې نیک عمل یې ګډوډ کړی دی د بد عمل سره. الله څه وایي؟ عسى الله ان یتوب علیهم، نږدې دی چې الله به مهرباني وکړي په دوی باندې. اشاره د الله وایي توبه قبلومه، مؤمنان دي سستي پکې راغلې وه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخانه کوونکی رحم کوونکی دی. خذ من اموالهم صدقه، واخله د مالونو د دوی نه صدقه. تطهرهم وتزکیهم بها، چې پاکې ته دوی لره د ګناهونو نه او صفاکې ته زړونه د دوی. بها په سبب دغه مالونو د دغه مالونو، یعنی کوم سړی چې زکاتونه او صدقې ورکوي الله یې د ګناهونو نه پاکوي او زړونه ولم صفاکوي. وصل علیهم او دعا غواړه د دوی دپاره. ان صلاتک سکن لهم، یقینا دعا ستا ارام دی د زړونو د دوی. مؤمنانو زړه ته د پیغمبر په دعا چې کوم سکون رسي د هغې خو تپوس مه کوه.
والله سمیع علیم والله اوریدونکی پوه دی. الم یعلموا این پویگی دوی ان الله هو يقبل التوبة عن عباده چی یقینا اللہ قبلی توبه د بندگانو خپلو ويأخذ الصدقات وقبل صدقي وأن الله هو التواب الرحيم او يقينا الله خاص ديرا توبه قبلون كي رحم كون كي دي. وقل اعملوا او ورتواي عمل كوي فسيرى الله عملكم ورسوله بس خام خايني بالله عمل ستاسو ورسول داغا والمؤمنون ومؤمنان يعني مستقبل كي بستاسو دا عمل پتلگی. وس تاسو منافقانو قسمونه وخړو چې موږ ته دا وزرو موږ ته دا وزرو بس صحیح ده اوس پته ولګي روان وخت او مؤمنانو هم پته ولګي دا رښتینی مؤمنان دي. ګوره د دوی هم پته ولګي چې دوی چې هغه ټیم کې پاتې شي بس هغه سستي او خطا د دوی نه شوې ده نور دوی کې منافقت نشته. وستردون الى عالم الغیب والشهاده او زر د چې واپس بکړی شي تاسو هغه ذات ته چې پوهه دی په هر پټ او ښکاره فينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بکی تاسو باغ عملونو چې تاسو یې کوئ. وآخرون مرجون لأمر الله او نور کسان دي چې وروستو کړی شوي دا فیصله. وآخرون مرجون لأمر الله او نور کسان دي چې وروستو کړی شوي دي فیصلې د الله ته. اما يعذبهم یا به عذاب ورکي هغوی ته واما يتوب عليهم او یا به مهرباني وکړي په هغوی باندې. والله علیم حکیم او الله پوه دی حکمت واله دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا او هغه کسان چې جوړ کړی دی جومات د پاره د ضرر ورکولو مسجد ضرار. پس منظر د دې آیت هغه دا دی او خلاصه دا ده دا آیتونه د خزرج د قبیلې یو مشر سړی و چې هغه ته به ویل کېدو ابو عامر الراهب. دا جاهلیت په زمانه کې نصرانی شوی و او د خزرج والا لوی بزرګ او پیرو خلکو به ډېر عزت کوو خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی هلته د هغه عزت ختم شو نو دی په ضد کې راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې د اسلام دعوت هم ورکړه خو ده ته انکار کړه. قریشو پسې تللی و هغوی راپاڅولي و د مسلمانانو خلاف شام ته تللی و په هرقل پسې په نورو خلکو پسې قسمه قسم ځایونو ته تللی و. په آخره کې به یې سجل کو منافقانو له دا مشوره ورکړه وی تاسو به د مسجد قبا په خوا کې یو جومات جوړ کړئ. د قبا په خوا کې به یو بل جومات جوړ کړئ دا به زموږ مورچه وي. هلته به موږ درشو بیا په دوی باندې حملې کوو په دې مسلمانانو باندې. چې کله جومات پوره شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړو چې ته به کې موږ له افتتاحي لمونځ وکړه او دی ورته وایي موږ خو چې دا کمزورو له پیدا کړی جوړ کړی دی او بیمارانو له او باران او د یخنۍ نه پټېدو دپاره مسافر یې څوک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه خو تبوک ته روان یم واپسۍ کې و په دې ځای کې لمونځ وکړم. ښه په دې کې یو صحابي نیک صحابي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه امام هم جوړ کړو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړه واپس را روانو دا آیتونه پرې نازل شو. الله دغې ته مسجد ضرار وویې ضرر ورکولو دپاره جوړ خو مسلمانانو ته نقصان رسولو که. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او هغه کسان چې جوړ کړی دی جومات دپاره د نقصان ورکولو وکفرا او د وجې د کفر نه وتفریقا بین المؤمنین او د جدایي دپاره په منځ د مؤمنانو کې وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل او مورچه به یې دپاره د هغه چا چې خلاف یې کړی دی د الله او د رسول د هغه مخکې د دې نه. وليحلفن او خامخا قسمونه به کوي دوی ان اردنا الا الحسنى چې اراده نه ده کړې موږ مګر د نیکۍ. والله یشهد انهم لکاذبون او الله ګواهي کوي چې یقینا دوی خامخا دروغجن دي. لا تقم فيه ابدا مه ودرېږه ته په دې کې هېڅ چېرې لمسجد اسس على التقوى من اول يوم
خامخا هغه جومات چې بنیاد یې ښودی شوی دی په تقوا باندې د اولې ورځې نه احق ان تقوم فيه ډېر لایق دی د دې چې ته ودرېږي په هغې کې د دې نه مراد یا مسجد نبوي دی چې پیغمبر مسجد نبوي کې لمونځ وکړه او یا مسجد قبا دی چې د دې بنیاد په تقوا یې ښودی شوی دی فيه رجال يحبون ان يتطهروا په هغې کې داسې سړي دي چې خوښوي دا چې ځان پاک کړي په مسجد قبا کې داسې خلکو الله د هغوی صفت کړی وجې دا چې هغوی به په دې صفایي کې اوبه استعمالولې اوبه ګورې یو اودس وچولي په کاڼو باندې او یو اودس وچولي په اوبو باندې نو د اوبو استعمال د کاڼو نه ډېر غوره دی په دې سره صفایي ډېره راځي الله ځکه د هغوی صفت وکړو والله يحب المطهرين او الله مینه کوي د پاکي کوونکو سره افمن اسس بنیانه ایا بس هغه څوک چې جوړه کړي ابادي خپله على تقوى من الله په یرې سره د الله نه یا په یره د الله نه یو سړی دی ابادي جوړه کړه د ابادۍ بنیاد یې څه دی تقوا د الله نه یره ورضوان او په رضامندۍ د هغه الله رضا کول غواړي خیر غوره دی امن اسس یا هغه څوک اسس بنیانه چې جوړه کړې د ابادي خپله على شفا جرف النهار په غاړه د ډډ کمر چې پرېوتونکی و تاسو وایئ کوم یو غوره دی الله وایي یو سړی دی ابادي جوړه کړه او د ابادۍ بنیاد په تقوا او د الله په رضا یې ښودی شوی دی او یو سړی د ابادي جوړه کړه په داسې کمر په غاړه یې جوړه کړه چې هغه ډډ دی دا ابادي به د پاتې شي الله وایي د دوی دا مسجد زرار هم دقې شان دی که فانهار به فی نار جهنم بس پریوزي د هغې سره په اور د جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا يزال بنيانهم الذي بنوا همیشه به ابادي د دوی هغه چې جوړه کړې د دوی ریبة فی قلوبهم سبب د شک په زړونو د دوی کې همیشه دوی په شک کې زړونه په شک کې دغه ابادي د لازم ولې همیشه شک ادارې چېرې د منافقت راښکاره نه شي دا د منافقانو غټه یره وه ما تاسو سره ساعت مخکې ووایي که نه چې دا غټ عذاب دی د الله چې په هغوی باندې و چې همیشه سړی په دې یره کې چې دغه دی زما منافقت راښکاره شو او دغه دی راښکاره شو الا ان تقطع قلوبهم تر هغه وخته پورې چې ټوکړې ټوکړې شي زړونه د دوی والله علیم حکیم او الله پوهه حکمت واله دی د جهاد نه د پاتې کېدونکو حالات بیان شو او د هغوی خبره وشوه اوس الله وایي راشه که نه د جهاد فضیلت واوره ترغیب دی جهاد طرف ته ان الله اشترى من المؤمنین یقینا الله اخیستی دی د مؤمنانو نه انفسهم واموالهم نفسونه د هغوی او مالونه د هغوی بان لهم الجنه په بدله د دې کې چې به دوی لره جنت بیه په دې شوې ده حکی بس یقاتلون فی سبیل الله جنگ بکی دوی د الله په لار کې فیقتلون ویقتلون نو وجنی به کافرانو لره وجلی کیږي به دوی هم وعدا علیه حقا وعده د په الله باندې رښتینې وعده فی التورات والانجیل والقرآن په تورات او انجیل او قرآن کې ومن اوفى بعهده من الله او څوک دی ډېر پوره کوونکی خپل لوز سره او څوک دی ډېر پوره کوونکی په لوز خپل سره د الله نه فاستبشروا بس خوشحاله شئ ببیعکم الذي بایعتم به په سودا خپل هغه چې سودا وکړه تاسو په هغې سره وذلک هو الفوز العظیم او دا کامیابي ده لویه اوس الله صفات بیانې د مجاهدینو چې مجاهدینو کې به دا صفات یا بعض علما دا وایي دې مطلب دا دی که چاته د جهاد موقع میلاو نشي معذور نو دا د کارونه دي کوي او ټولې خبرې صحیح دي التائبون العابدون
دا خلق توبه ویستونکي دي، بندګي کوونکي دي. الحامدون ستاینه کوونکي دي. السائحون ګرځېدونکي دي د جهاد دپاره. دلته بعض علما دا معنی کوي جهاد دپاره ګرځېدونکي، بعض وایي روجهدار. السائحون روجې نیونکي دي یا هجرت کوونکي دي یا د علم دپاره ګرځېدونکي، یا ټولې خبرې پکې دننه راغلي. الراکعون الساجدون رکوع کوونکي سجده کوونکي دي. الآمرون بالمعروف حکم کوونکي دي په نیکۍ. والناهون عن المنکر او منع کوونکي دي د بدینا. والحافظون لحدود الله او ساتنه کوونکي دي د پولو د الله. وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته. دا روان آیت د دې سبب نزول علما دا ذکر کوي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په خوا کې ناست و، هغه تره چې هغه ورسره ډېرې منډې والې او اخري د ساه وتو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځل کدن کې هغه ته ویې تره کریمه ووایه د قیامت په ورځ به الله ته سفارش وکړمه. خو هغه د دې یېرې نه چې خلک به ملامته کړي، نور خو ته پته و چې ورواره دا دین حق دین دی، خو د خلکو د ملامتیا د لاسه هغه کلمه ونه وي او اخرنۍ خبره یې دا وکړه چې هو علی دین عبد المطلب، چې یعنې زه مړ شم په هغه دین باندې چې زما د پلار عبدالمطلب دین و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سره ډېر غمجن شو ځکه چې یو سړي ورسره ښه کړي دي او ډېر ښه یې ورسره کړي لږ نه. نو دی ووایي زه به ستا دپاره بخانه غواړم چې څو پورې الله منع کړی نه یم. الله دا ایتونه نازل کړو چې نه نه بخانې به مشرکانو له نه غواړي. ما كان للنبي والذين آمنوا ندی جایز پیغمبر لره واغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی ان یستغفروا للمشرکین چې بخانه وغواړي مشرکانو لره ولو کانوا اولی قربا اگر کوي دوی خپلوان د هغوی من بعد ما تبین لهم وروستو د دې نه چې ښکاره شوي د دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې یقینا دوی اور واله دي چې مشرک دی که خپل دین دی بخانه به نه غواړي. خو اوس که څوک دا ووایي چې ابراهیم علیه السلام چې بخانه غوښتلې وه خپل پلار دپاره وما كان استغفار ابراهیم لابي او نه د بخانه غوښتل د ابراهیم علیه السلام خپل پلار لره الا عن موعده وعدها اياه مگر د وجې د وعدې نه چې وعده یې کړې وه د هغه سره. ابراهیم علیه السلام چې کله ورته نبوت میلاو شو دعوت یې شروع کړ، دعوت په دې اوله کې پلار ته دا ویلو چې زه به تا لپاره بخانه غواړم، دا خو هغه په اوله کې کړی و. فلما تبین له نو هر کله چې ښکاره شو هغه ته دا خبره ښکاره شو چې پلار مې څه دی، چې کله ورته یقین شو چې دا آزر زما د پلار د الله دشمن دی مشرک دی به یې برات وکړو. فلما تبين له نو هر کله چې ښکاره شو هغه ته انه عدو لله چې بېشکه دی دشمن د الله دی تبرأ منه بیزاره شو د هغه نه. ان ابراهیم لأواه حلیم یقینا ابراهیم علیه السلام خامخا ډېر نرم زړهواله و صبرناک و. اوس کومو خلکو چې د مخکې نه بخانې غوښتلي دي لکه د دې آیت نازلېدو نه مخکې هغوی یریدو چې یاره د الله عذاب به موږ هم راشي، نو الله د آیت نازل کړو چې کوم مسلمانان د مخکې نه په نیغه لار روان دي نو په ناپوهۍ سره غلطۍ باندې د هغه رانیول نشتي. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم او نه دی الله چې ګمراه کړي یو قوم وروستو دې نه چې هدایت یې کړی هغوی ته حتى يتبين لهم ما يتقون تر دې چې بیان کړي هغوی ته هغه څه چې ځان بچ کړي دوی د هغې نه. ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر شي باندې پوهه دی. ان الله له ملك السماوات والارض یقینا د الله دپاره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده. یحیي ویمیت ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
او نشتی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوست او نه مددګار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار یقینا مهربانی کړې د الله په پیغمبر او په مهاجرین او په انصارو الذين اتبعوه في ساعة العسرة دا کسان دي چې تابعداري کړې د دغه پیغمبر په وخت د تنګسیا کې په هغه سختو کې د صحابه کرامو د پیغمبر تابعداري کړې ده. او اوس یو سړی راپاسي چې د ایمان او د عقیدې پته نه لګي او په دغه اوچتو خلکو پسې خبرې کوي. الله دوی تابعداري کړې په وخت د تنګسیا کې د پیغمبر من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس د هغې نه چې نږدې وه چې کاږه شي زړونه د یوې ډلې د دوی نه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله په دوی باندې انه بهم رؤوف رحیم یقینا الله په دوی باندې شفقت کوونکی رحم کوونکی دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا او مهرباني وکړه په هغه درې کسانو چې رستو کړی شوي وه معامله د هغوی. دغه درې صحابه کرام دي مشهور. ما الحمدلله په دې باندې یو تفصیلي بیان کړی دی هغه به واورئ په صحیح بخاري کې دی واقعي تفصیل دی په مسلم کې په نورو کتابونو کې دلته موږ هغه قصه نشو بیانولی اوږده واقعه ده. الغرض هغه درې کسان كعب بن مالك هلال بن أمية او مرارة بن الربيع دا درې کسانو چې دوی پیغمبر ته رښتیا ویلي او څه عذر یې نه و بیان کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دوی خبره پرېښوده بس ځئ چې تاسو رښتیا خبره وکړه نو بس بیا ستاسو خبره هم الله ته واپس ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی نه خلک منع کړي چې خبرې به ورسره نه کوئ لینډ دین به نه ساتئ. 40 ورځو پورې داسې وو بیا د 40 ورځې بعد دا حکم راغی چې د خپلې بیبیانې هم جدا کوي د ځان نه. 50 ورځې بعد الله دوی توبې اعلان وکړو. 50 ورځې بعد 50 ورځې دوی داسې تېرې کړې او دا الله درس ورکو مؤمنانو ته او شان هم د دوی راوچت کو چې د دوی توبه هغه الله قبوله کړې ده. د هغوی حالات الله بیانوي حتی اذا ضاقت علیهم الارض تر دې چې کله تنګه شوه په هغوی باندې ځمکه بما رحوبت سره د پراخوالي نه ځمکه په هغوی را تنګه شوه. په خپله کعب بن مالک رضی الله وایي چې بس داسې شی وایي چې تپوس مه کوه چا را سره دوا سلام نه کو خپلو خپلوانو هم خیال نه ساتو. جومات ته به لاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ومې سلام واچو جواب به یې نه راکو او ما به ورته کتو خوا کې به ورسره ناست وم داسې ما به کیدای شي چې شونډې ړقولي او جواب یې راکړی. ډېر سخت حالات په هغوی باندې تېر شوي ځمکه په هغوی را تنګه شوې او الله وایي وضاقت علیهم انفسهم او تنګ شوي په هغوی باندې نفسونه د هغوی خو مؤمنانو که نه دې دلاسې الله بچ کړو دې ته غوږ کېدي وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه او یقین وکړو هغوی چې نشتي ځای د پناهۍ د الله نه مګر هغه الله ته دی. بل څوک موږ له ځای نه راکوي خو دغه الله به ځای راکوي. هغه الله سره رابطه مضبوطه وه نو څه چلو شو ثم تاب علیهم لیتوبوا بیا الله توفیق د توبې ورکړو هغوی ته دې دپاره چې توبه وباسي هغوی. ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله خاص هغه توبه قبلونکی رحم کوونکی دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ایتونه ووایي که نه او صحابه کرامو منډې کړې زیر یې ورکو نو یو په اس باندې روان و بل اواز کوو کعبه مبارک شه مبارک شه هغوی چې ګوره څه چلو شو وایي چې را کس کله زما خوا ته راورسېدې ما ورته څه چل دی وایي چې ستا توبه قبوله شوه وایي. نو هغوی د ډېرې خوشحالۍ نه ما سره نور څه نه وو صحابه کرام اکثر غریبانان وو. نو دا کم کمیس چې اغوستی و هغه یې وویستو هغې هغه له هغه زیري په خوشحالۍ کې ورکو او بیا یې د ګاونډي نه ځان له څادر راواغستو او لاړ مسجد نبوي ته چې څنګه ورغی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مخ پړقېدو موسکی و او ما ته وایي چې کعب مبارک شه داسې ورځ په تا باندې راله چې دا ورځ د کوم وخت نه چې ته د مور د خېټې نه راوتې د اوسه پورې به تا نه ده راغلی. وایي ما ته بیا تپوس وکړي چې یا رسول الله تاسو معاف کړو که نه الله د معافۍ اعلان وکړو
وی نه نه الله د معافۍ اعلان کړی او بیا دا ایتونه ورته تلاوت کړو. ان الله هو التواب الرحیم، یقینا الله خاص هغه توبه قبلونکی رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو ویریږئ د الله نه، وکونوا مع الصادقین، او ملګري شئ د رښتینو خلکو. ولې دا وګوره اشاره دې ته دغه دریو خلکو رښتیا ویلي الله یې توبه قبوله کړه. څنګه عزت ول الله ورکو د څه د لاسه یې رښتیا ویلو د لاسه. اوس الله سبحانه وتعالی د قتال او د جهاد طرف ته بیا ترغیب ورکوي او بیا به د علم طرف ته ترغیب ورکوي. وجه دا د فایدې د ساتي دا ډېره اوچته فایده ذکر کړم. اسلام په دوه خبرو غالبه کیږي، یا په جهاد سره او یا په علم سره، او الله دواړه په دې کې ذکر کړي دي چې جهاد به هم کوئ علم به هم کوئ. الله وی ما كان لأهل المدينة، ند مناسب مدینه والو لرا، ومن حولهم من الأعراب، او هغه چا لره چې چاپیره دي د دوی نه د بانډچیانو نه، ان يتخلفوا عن رسول الله، دا چې وروستو پاتې شي د رسول الله علیه السلام نه. الله وی نه ده پکار، نه مدینې والا دا پکار ده او نه غیر چاپیره بانډچیانو له دا پکار ده د پیغمبر نه دي وروسته نه پاتې کیږي. بانډچیان څوک دي؟ غیر چاپیره مزینه قبیله ده، جهینه، اشجع، اسلم، غفار او داسې نورې قبیلې وي. دوی له نه دي پکار چې د پیغمبر نه شاته پاتې شي. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، او نه دي غوره کوي ځانونه خپل د ځان د پیغمبر نه. یو سړی اوس پیغمبر جهاد له روان دی، یو سړی پاتې کېږي خو ځان یې د پیغمبر نه غوره کړو که نه. الله وایي ځانونه مه غوره کوئ دا غنه چې پیغمبر روان دی جهاد له تاسو هم ځئ که نه. او الله څومره لوی اجر ورکوي په جهاد کې دا واوره. ذلک دا په دې وجه بأنهم لا يصيبهم ظما، چې نه رسیږي دوی ته څه تنده، ولا نصب او نه ستړی والی، ولا مخمصة في سبيل الله، او نه لوږه په لاره د الله کې، ولا يطؤون موطئا، او نه ګرځي دوی په یوه لاره، یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافرانو لره، ولا ینالون من عدو نیلا، او نه حاصلی دوی د دشمن نه څه حاصلول، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لیکلی کیږي به دوی لره په هغې سره نیک عمل. دا هر څه ګوره الله وایي حسابېږي. الله وایي که تاسو جهاد له لاړئ که نه، لوږه، تنده، ستړیوالی، کافرانو نه څه اخیسته، کافران غوسه کول، د دې هر څه به تاته اجر میلاوي. ځکه یې ووایي ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیک عملو. ولا ينفقون نفقا، او نه خرج کوي دوی څه خرچه، صغیرة ولا کبیره، لږه ده او ډیره، که لږه خرچه کوي او که ډیره خرچه کوي. ولا یقطعون وادیا، او نه پرې کوي دوی یو میدان په سفر کې، الا کتب لهم، مگر لیکلی کېږي به دوی لره اجر د هغې، د هر شي اجر دی. الله وایي که لږ مال لګوئ که ډیر لګوئ، سفرونه کوئ، په کندو کې ورکوزیږئ، غرونو ته خیژئ، سورلي کوئ، هر قسمه تکلیف چې دی الا کتب لهم، الله به د هغې اجر ورکوي. لیجزیهم الله احسن ما كانوا یعملون، دې دپاره چې بدله ورکړي دوی ته الله ډېره ښایسته د هغه عملونو چې دوی یې کوي. او چې جهاد ته ترغیب ورکړی شو، اوس الله دا وایي چې ټول به وځئ هم نه جهاد له، بعض کسان پکار دي چې د پیغمبر سره پاتې شي، علم یې زده کړي. دا علم هم ډېر اهم دی. ما تاسو ته ووایي که نه، اسلام په دوه خبرو غالبه کېږي، په علم سره، په جهاد سره. بلکې دا درته ووایم علم غوره دی جهاد نه. وجه دا ده چې دا علم د دې په رڼا کې تا جهاد زده کړی دی. او که چېرته علم د قرآن نه وی، علم د حدیث نه وی، علما نه وی، بیانونه نه وی، وضاحت نه وی، نو مجاهدینو به جهاد هم نه وی کړی. نو دې ځکه الله دا خبره بیانوي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
او نه د مناسب مؤمنانو لره چې وځي د جهاد یا د علم دپاره ټول. فلولا نفر من كل فرقة منهم، بس ولې نه وځي د هرې ډلې د دوی نه څه کسان، طائفه څه کسان، لیتفقهوا فی الدین، دې دپاره چې پوه حاصله کړي په دین کې، ولینذروا قومهم، او چې یره ورکړي قوم خپل ته، علم ورته بیا بیان کړي. اذا رجعوا الیهم، کله چې راواپس شي دوی قوم ته، لعلهم یحذرون، دې دپاره چې دوی ځان بچ کړي د ګناهونو نه. دوه مطلبه دي، دوه. یو ده کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام جهاد له لېږلي او سریه به یې لېږله، نو هر صحابي به دا کوشش کو چې زه لاړی جهاد له. الله څه وایي؟ وایي ټول مه وځئ جهاد له، څه پکې پاتې شي د دې پیغمبر سره، ولې د علم زده کولو دپاره. بیا چې کله دغه مجاهدین دا کوم چې تلي چې دوی راشي، نو د دې پاتو نه به علم زده کړي. یا دا چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تلي دي، هغو چې علم زده کړو، نو بیا چې کله واپس راشي هغوی، نو دا کوم چې پاتې شوي دوی ته به علم زده کړي. الغرض الله وایي چې په هر وخت کې یو ډله د مؤمنانو په کار ده چې هغوی د علم دا سنګر راټینګ کړی. د علم هم یو سنګر دی، او د علم هم یو مورچه ده چې دی راټینګه کړي. اوس الله وایي د قتال او د جهاد یو قانون بیانوي، هغه دا چې اول به نږدې کافرانو نه شروع کې، د غاړې غاړې به رانیسي، بیا به منځ ته ورځي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کوئ د هغه کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرانو نه، ولیجدوا فیکم غلظا، او ودي مومي دوی په تاسو کې سختي، واعلموا ان الله مع المتقین، او پوه شئ چې بېشکه الله ملګری د متقیانو نه دی. صورت په آخره کې بیا په منافقانو باندې رد دی او د هغوی بد صفات الله بیانوي. واذا ما انزلت سوره، او کله چې نازل شي یو صورت، فمنهم من یقول، نو بعض د دوی نه هغه څوک دي چې وایي ایکم زادته هذه ایمانا، کم یو ستاسو نه زیاتی کو هغه لره دې صورت ایمان. وبې خندل، ټوغې به وکړي. صورت به نازل شو که نه، هغوی د چا ایمان پې زیات شو؟ منافقانو به وخندل په صحابه کرامو پورې. دین یو بله مسله دا ثابته شوه چې ایمان ډېرېږي کمیږي، او صحابه کرام هم دا مذهب و. یو سړی به چې صحابه کرامو څنګه دا مذهب و، د منافقانو چې به هغوی پورې وخندل چې چاله ایمان زیات کو، نو خو د منافقانو به د هغوی نه اورېدلي دا خبره که نه چې د دې قرآن سره زموږ ایمان زیاتېږي. نو ثابته شوه چې د ایمان زیاتېده او کمېده دا د صحابه کرامو منهج و. فاما الذین آمنوا، بس هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی، فزادتهم ایمانا، نو زیاتې کو هغوی لره ایمان، وهم یستبشرون، او دوی خوشحاله، مؤمنان خوشحاله د دې صورت په نازلېدو. واما الذین فی قلوبهم مرض، او هر چا کسان دي چې په زړونو د هغوی کې بیماري د منافقت ته، فزادتهم رجسا الی رجسهم، نو زیاتې کو هغوی لره پلیتي د پلیتۍ د هغوی سره، ښه ورننوتو په دې منافقت کې. وماتوا وهم کافرون، او مړه کېږي دوی په داسې حال کې چې دوی کافرانی. اولا يرون، نه ګوري دوی، انهم یفتنون فی کل عام، یقینا دوی باندې امتحان راځي په هر کال کې، مرتن او مرتین، یو ځل یا دوه ځله. هر کال کې به دې منافقانو یو ځل دوه ځله څه حادثه، څه مصیبت، امتحان په الله راولي. ثم لا يتوبون، بیا هم توبه نه وباسي دوی، ولا هم یذکرون، او نه نصیحت اخلي. بل کار په دوی کې دا، او بل عیب چې کله به یو صورت نازلېدو، نو دوی به یو بل ته وکتل. صحابه کرامو به ډېر احترام کوو د الله د پیغمبر د قرآن، خصوصا چې کله به وحي راتله، صحابه کرامو به ټولو سرونه ټیټ نیولي ټولو. نو په دغه وخت کې به دې منافقانو یو بل ته وکتو،
او سترګو کې به یو بل ته اشارې وکړي دا مجلس نه به پټ لاړو وتښتېدو به الله وی واذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي یو سورت نظر بعضهم الى بعض نګوري بعض د دوی نه بعضو ته هل يراكم من احد ایا اینی تاسو لره یو تن څوک ویني که نه ثم انصرفوا بیا وګرځي دوی دغه مجلس نه وځي الله ولم سمه سزا ورکړه صرف الله قلوبهم ګرځولي دي الله زړونه د دوی د حق نه بأنهم قوم لا يفقهون په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي صورت په آخره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښایسته صفات الله بیان کړي دي او توحید طرف ته هم اشاره کړې ده لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغلی دی تاسو ته پیغمبر د جنس تاسو نه بشر دی هم په تاسو کې درغلی دی عزیز علیه ما عنتم ګران دی په هغه باندې هغه کار چې ګران دی په هغه باندې هغه کار چې په مشقت کې کیږي تاسو په هغې سره پیغمبر هغه کار نه خوښوي چې مؤمنان په مشقت کې اچوي ډېر مین دی په دې مؤمنانو باندې همیشه غواړي چې دوی لپاره اسانه لار جوړه شي حریص علیکم حرص کوونکی دی په فایده ستاسو باندې همیشه د پیغمبر دا کوشش چې د مؤمنانو ته په څه طریقه باندې فایده ورسي ځکه یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر هغه خیر چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی دی او هر هغه شر چې تاسو د جنت نه لرې کوي او جهنم ته نږدې کوي هغه مې راته هم بیان کړی چې ځان ته یې وساتئ دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر ډېر هیرسناک دی زموږ په فایده باندې او حدیث کې دا ویلي وایي زما مثال د هغه سړي دی چې ډیوه بله ده رڼا ده او د پتنګان راځي او د دغه له ځان رااچوي د رڼا له ټول لا جمع کېږي هلته او سوځي هلته بیا نو زما مثال د هغه سړي دی چې د اور په غاړه ناست یمه د یو کندې په غاړه به کې اور دی او دا خلک راځي وردانګي ورته او زه دا خلک د دې بډو نه نیسم چې مه ورځئ دغه طرف ته کوشش د پیغمبر دی چې دا خلک د جهنم نه بچ شي او الله په دوی رحم وکړي ځکه یې ووایي بالمؤمنین رؤوف رحیم خاص په مؤمنانو ډېر شفقت کوونکی رحم کوونکی دی الله دې اوس زموږ ملاقات په جنت کې وکړي او الله دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش موږ ته نصیب کړي د قیامت په ورځ فإن تولوا بس که واوړېدل دوی که ستا خبره نه مني فقل نو ته ووایه حسبي الله الله کافي دی ما لره یا کافي دی ما لره الله لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا د هغه نه علیه توکلت خاص په هغه مې ځان سپارلی دی وهو رب العرش العظیم او هغه رب د عرش لوی دی دې سره د صورت اختتام ته ورسېدو دا نشستم انشاءالله سبا به د سورة یونس نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين